أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. او منگولی ولگوی پر سید اللہ باندی طول ولا تفرقوا او مدل دلی کی گئی. گروی منگولی ولگوی طول جميعا دا ہو کافی ہوا چلوی طول یوزیش نا تاکید دا پاروی ولا تفرقوا او دلی دلی کی گئی. ما دا اللہ پپڑی باندی یا پر سی باندی منگولی ولگوی نو دا سی شے دے نو دا غی پا بارکی دا مفسرین و اقوال دی چاکر طولو کی تضاد نشتی. بعض وی مانا دا چی قرآن دیکھا چی حدیثونو کی بعض روایتونو کی دا خبر را غلیم دا چی رسی دا اللہ سے دا قرآن دے پا قرآن منگولی ولگوی نو چی قرآن بانی منگولی ولگے نو حدیث پکی را گئے کنا رانا گئے پکی حدیث پکی را گئے چی قرآن تا توی چی پا حدیث باندی عملو کا نو بازوی رسید اللہ یعنی دین قرآنم دین دے او دین قرآن دے. بازوی رسید اللہ یعنی دا اللہ لوزونا چی کم تاسو دا اللہ سرا کڑی دی اگا لوزونا مضبوط راونی سی. ولا تفرقوا او مدل دلی کیے گئی پڑلو کی متقسیمے گئی. او حدیث کی درازی صحیح مسلم کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا. اللہ استاسو دا پار دری خبری خوخی او دری استاسو دا پار نخوخی. استاسو دا پار دا خوخی چی تاسو خالص دا بندگیو کے و شرک ونک. وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. او ستاسو دا پارا دا خوخی چی تاسو دا اللہ پر اسی منگولی ولگوی او دلی دلی ناشی. وان تناصحوا من واللہ امرکم یا واللہ اللہ امرکم. او دا آگا چا خیر خواهیو کی چی کم کس اللہ پتاسو باندی مشر کردی او دری چی تاسو لنخوا خینو آگا قیل و قال تاویل ماویلی وکثرت السؤال او پالتو دیر تپوسونا و اضاعت المال او مال ضائع کول. نو اللہ زمانگ دا پارا دا خوخی چی منگ سے شو دلی دلی شو دا اللہ پر سی باندی منگولی ولگو. او حدیث کی دا رضی امام احمد دا حدیث روڑا امام ابو داودم روڑا دے وإن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة. أهل كتاب دو أو يا فرقوت تقسيم شويد. يو حديث كرازي نصارى دو أو ياتا يهوديان يو أو ياتا. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. أو دا أمت بدري أو يا فرقوت تقسيمي كلها في النار إلا واحدة. طول فرقی بجہنم تجی سوائی دے یوینا. صحابہ کرامو یا رسول اللہ دا یو فرقک دا یو جماعت کم یو دے ویاغ جماعت چی زما او زما دا صحابہ کرامو پا نقش قدم روان. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خو وحی بیانولا دا پا نقش قدم چی تزی وحی بمانی. صحابہ کرامو دا دق انسان تابیداری کردی دا چی دا کوئی پا نقش قدم زی دا قرآن و حدیث تابیداری بکے. خبر طول قرآن و حدیث تا واپشو. نو ما تقسیمی گا اللہ وی پا مذہبونو کے او پا ڈلو کے او پا تنظیمونو کے او دی خبری چی دا اسلام سمر بیخکنی کردی دا دمر بلی خبری ندا کردی. ام دا دی دلاسا مسلمانان کمزوری دی. ام دا دی دلاسا دشمن پا منگ بانی زورا وردی چی منگ پا فرقو کی تقسیم شیو پا مذہبونو کی. یو خو فقی مذاہبو کی دا سی تقسیم شوی دی چی لمند دا بلغ زغمین او پا خلداوی طول حق دی. ناغوی چیگه وی منگ احناف او گوی منگ حنبلیان او منگ دا امام مالک پا مذہب او گوی منگ دا امام شافی پا مذہب. نو بیا آگئی که دن فرقی لکوس احناف تی زنگ پا ملکی اکثر احناف تی دا ملکونو کی خواهشک. نو بیا بکی دیوبندیان جدا نو بریلیان جدا نو پا دیوبندیانو کی فرقی جدا
نو جماعت المسلمین جدا، نو بیا پکې پرویزیان جدا، او بیا پکې چې دی اهل حدیث دا جدا، او داسې بیا ځه. نو سړی حیران شي چې الله اوار یو وایي چې زه په حق باندې. خو چې کله ته د سلفو منهج له راشي او دې ته سلفي منهج ویلی کېږي چې دا د اهل سنت او د اهل حدیثو منهج دی، هغه دا چې ټول به را جمع کېږي قرآن او حدیث باندې، او دا فرقې دا مذهبونه دا تنظیمونه به پرېږدي. بیا ګوره په هغې کې دننه تنظیمونه دي، لکه دا خو مذهبونه او فرقې، بیا تنظیمونو له راشه نو دا تنظیم د پلاني مولوي صاحب دی، د دوی پلاني جنډه ده، نو زنده‌باد مرده‌باد دلته. د هغه مولوي صاحب بل تنظیم دی، نو د هغوی زنده‌باد مرده‌باد هلته دي. که ته زما په تنظیم کې جو ته مسلمان یې، که زما د تنظیم نه بهر ته کافر یې. که ته زما د مولوي صاحب صفت کې ته حق پرست یې، که زما خلاف کې ته باطل پرست یې، اگر که ته حق پرست. دا نقصان دی د ډلو د تنظیمونو او د مذهبونو، په یو بل باندې د ګمراهۍ فتوې، په یو بل باندې د کفر فتوې، او یو بل سره زړه نه لګي. او ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم که تاسو داسې وینئ چې په سټیج باندې ډېرو تنظیمونو والا یو ځای ناست دي که نه، او یو بل له لاسونه مو ورکړي، نو دا ګورې ظاهري شکل دی. یعنې تجربه وکړه، دا ته چې کوم تنظیم کې د دې نه وځه او دې بل ته ورننوځې چې تا ته څه وایي که نه وایي، چې ستا صفت کوي که ستا بدي بیانوي. نو دا دوی چې داسې ناستې مخامخ او د یو بل دا صفتونه کوي، دا صرف فقط منظر دی. دا کېدی نشي چې خلک دی په فرقو، په مذهبونو، په تنظیمونو کې تقسیم شي او د دوی زړونه دی یو بل ته بالکل صفای داسې لکه څنګه چې هغه سړي ته صفا دی کوم چې د سره په تنظیم کې یا په مذهب یا په فرقه کې دی. پوه شوې په دې باندې که نه؟ نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې موږ هغه یو جماعت کې ځان اچول غواړو چې هغه جنتي دی، او هغه جماعت هغه د سلفو په نقش قدم تک دی چې هغې ته سلفیت ویلی کېږي، هغې ته حقیقي اهل سنت والجماعت وایي. لکه چې په دې نوم باندې زموږ په ملکونو کې ډاکې اچولي ډېرو خلکو، او هغې ته حقیقي اهل سنت وایي، او هغې ته اهل الحدیث وایي، هغې ته اهل الاثر وایي. د دوی طریقه هغه قرآن او حدیث ته د صحابه کرامو په نقش قدم تک. نه دوی د یو تنظیم دپاره قربانیانې داسې ورکوي چې ځان د هغوی دپاره ختم کړي، نه دوی د زنده‌باد مرده‌باد قصې کوي، او نه دوی د دې د لاسه یو سړی دشمن ګڼي چې هغه تنظیم کې نه دی. نه، هر هغه سړی چې مسلمان دی د قرآن او حدیث تابعداري کوي زمونږ ورور دی، زمونږ ملګری دی. او هر هغه سړی چې د قرآن او حدیث خلاف ورزي کوي په دې سره زمونږ ورانه دی. اگر که هغه ځان ته هر څه ووایي خو زمونږ سره ورانه ده.